شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو، ظلم او د ظلم د پاسه ظلم، قتل او یو بل ظلم. یو قتل نه دی، لس قتل نه دی، 100 قتلونه نه دي، 510 قتله د قیامت له امره د قیامت قدرمندو. یو ظالمو چې د ثابت خپل کلي ټول چرګان حلال کړل په ډېر بې دردۍ، او بیا به لاړه هغلته هغه پټو کې به یې خوړل. پرون په یو زمیندار کاکا راغلی و، سړی رنګ یې هاتو نیولی دی او پولیس ته یې حواله کړی دی. ما ته یې رنګونه کول ویره لالا ته راشه او په دې باندې یو ویډیو وکړه. نو د چرګو انډې خو قات شوې، د میلاوېدو کوشش خو یې مه کوئ چې ما ته به میلو شي. که چېرته ستاسو د ماشومانو سینې خرابې شوې نو ګورئ خرابې به یو خو به دی چې په کلي کې خو انډې نه میلاوېږي، یا خو به ورپسې ځې پېښور ته سپېشل ګاډې پکې په 510 روپۍ د یوې اړخې، او یا به د کراچۍ نه سپلای کې. نو موجود یم په پتری کلي رنګاخیلو کې، او ورځو ملزم لتاڼې ته، هلته به د هغه سره یو څو خبرې هم کوو. تاسو مونږ سره اوسئ، هغه سره به نن مونږ هغه خبرې کوو چې هغه به پرې ملامته کوو، هغه به په پرچ اوبو کې مونږ ډوبو، هغه به مونږ دومره ستومانه کوو چې په جړه جړه به د هغه د سترغلي مونږ راپړسو. هغه ته به دا احساس کوو چې چرګه ښه شی دی، د دې ساتل ښه دي. نن که بڼه نه میلاویږي د چرګ، دا د هغه په وجه. راځئ مونږ سره قدرمنو. تاڼې ته رالم ملزم له، خو چې مې خپې ته وکتل او دې چپړو ته یې مه وکتل، نو د ملامتې نه یو 10 چولې د چپړ او یو 11. نو د پرشر خو دغه زوري. نو راځئ خبرې ورسره کوو. انسپکټر صاحب، اول خو زه ستا شکریه ادا کوم چې ملزم دی په وخت او بابه ونیو، تالی یې درکړه، او بیا دې ظالم بال ته پردي خشاکونه دا پردی کوړلي ني، دا به یې راپټولې او د دې نه به یې اور بل که او بیا به یې هغه تیکه تیکه کړې او به یې خوړه. بس په روانه کې به یې په دا چالو کړه، د ارګمي نه بعد به د زړه یو کخ نارې کړه، ښه به خوشحاله و. کار خو دې ډېر د ملامتې کړې صاحبه، او ستا د لاسه خو په کلي کې انډې نه میلاویږي، ماشومان بیماران شو، زقامونه ووال. نو د خدای مسلمانه په ځان خدای سې مراغرکه کړه، کار یې ډېر د ملامتې کړی دی. د ده له لاسه په کلي کې انډې نه میلاویږي، که چېرته مړي ژوندي له ځینو چرګه نه میلاویږي چې یو یې سولول ته هغوی له ور. کار یې ډېر د ملامتې کړی دی، په کلي کې یو چرګه نه ده پرېښې، تپوسونه ترې کوو. صاحبه، د چرګو غلاګانو ته دې څنګه لاس واچو؟ غلاګانې خو مې ډېرې د مجبورۍ نه شروع کړې، ځکه چې کور کې رسا ګوټې پورم خوله پخه کړه، چې دا چرګان مې نه پټول نو څه به مې کول. مونږ چې به واړو واړو مور به راته څه کېښودل نو هغه به مو خوړل. هسې خو نه وي چې الله کم رزق درکړي بس په هغې شکر وکاږه، که دا ټیپري، که دا ساګي، که دا سوکړکي، که دا شملې وي. هسې خو داسې نه وي چې په سنت طریقو باندې تاسو لاړ شئ نو ټیک پوهیږئ. نو نن که تاسو دغه سنت طریقې کولې نو نه به ستاسو په واده باندې خرچه کېده، نه به ستاسو په رزق کې کمی راته، نه به ستاسو په کور کې جنګ جګړه وه، نه به تاسو پریشانه کېدې. ځوانه تعلیم دې څونه کړې؟ ما خو ماسټر کړی دی. او ماسټر، خلکو څه غټې غټې ډیګرۍ
لکه د خشاکې په لاس کې ګرځي کله داسې ځي کله داسې ځي اخره کې دا خل روزي چې مسافر شي بهر ملک ته لاړ شي د پاکستان نه دلته کارونه نه میلاویږي چې خلکو سره د تعلیم سنتونه نو نوکرۍ ورته اخر میلاویږي ولې نه د دوی دا ګناه چې دا غریب وي پړ دې څه دي زویه څه به اخره کې زړه مې دا دی چې ما ته انصاف میلو شي په کوم صورت کې صورت توبه